د سپیڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمند اوریدونکو د 8 بجو خبري ټولګه ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. بګرام امریکا غواړي او بیا د پاکستان له خوا تهدیدونه کیږي، بمبار کیږي، کابل باندې بیا پاکستان هڅه کوي چې امریکا د بګرام هوایي اډې ته بیرته راولي. ذبیح الله مجاهد وایي چې د پاکستان پوځي رژیم هڅه کوي چې په افغانستان کې د وروستیو هوایي بریدونو په ترسره کولو سره د بګرام هوایي اډې ته امریکا بیرته راستنېدو لپاره لاره هواره کړي. له کوربه هیوادونو د کډوالو د ایستلو د بهیر دوام یوازې په تېره یوه ورځ کې 490 کورنۍ له پاکستان او ایران څخه هیواد ته رادننه شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړلو له امله سوداګر ته میلیونونه ډالر زیان رسیدلی دی. چارواکي د پاکستان د حکومت څخه غواړي چې د سوداګرۍ مسئلې سیاسي نه کړي. او د سوریې ولسمشر به په لنډمهال کې امریکا ته سفر وکړي. بشپړ خبرونه، زه یوسف خان لاله یم. د پاکستان پوځي رژیم هڅه کوي چې په افغانستان کې د پرله پسې هوایي بریدونو په ترسره کولو سره د بګرام هوایي اډې ته د امریکا د راستنېدو لپاره لاره هواره کړي. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد دا خبرې ترسره کړې چې په کابل باندې د هیواد بریدونه او پرله پسې ګواښونه د اسلام آباد د قصدي پلان نښه ده چې په افغانستان کې بحران رامنځته کړي. بګرام امریکا غواړي او بیا د پاکستان له خوا تهدیدونه کیږي، بمبار کیږي، کابل باندې بیا بګرام اډه یو ځل بیا د ټولو پر خلو دا ځل د افغانستان د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه خبرې کړې دي او د پاکستان وروستي بریدونه او د هغوی هڅونه یې له دې اډې سره تړلې ده. نوموړی وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان وروستي هوایي بریدونه د اسلام آباد د هغو هڅو یوه برخه وه چې غواړي امریکا ته د بګرام هوایي اډې د بیرته ستنېدو لار هواره کړي. ښاغلي مجاهد له خیبر ټلویزیون سره په مرکه کې زیاته کړه چې په کابل باندې د هیواد وروستي بریدونه او تکراري ګواښونه د پاکستان د قصدي پلان نښه ده چې غواړي په سیمه کې کړکېچ رامنځته کړي. عین حال کې چې بګرام امریکا غواړي او بیا د پاکستان له خوا تهدیدونه کیږي، بمبار کیږي، کابل باندې بیا بې حرمتي کیږي او د موږ د حریم نقض کیږي. نو دا داسې معلومیږي او بیا په مذاکرات کې خبره حل ته نه ځي چې حل کوي، بیا تهدیدونه پکې متصل سره روان په میډیا باندې. د دې نه دا معلومیږي چې دا او مایان او اوبه خړول او مایان پکې نیول مطلب. نو که چیرې داسې وي بیا مخکې تاسو ویلي چې څومره ضمانت کېدلی چې د اوربند دوام وکړي. بیا ځکه زه امیدوار نه یم چې دغه یو اړخ چې ده کاملا په خپل اختیار کې ده نه، د بل چا په خبره بل چا د اهدافو لپاره پالیسي په مخ وړي. ښاغلي مجاهد دا هم زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ژمنو پر بنسټ د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې باید عادي وي، خو پاکستان هڅه کوي چې د کوچنیو پیښو له امله سوداګریزې دروازې وتړي. نوموړي همدارا زیاته کړه چې انساني حالت باید له سیاست سره ونه تړل شي. ټول واري زموږ د پولو په باره کې، د دروازو باره کې، د تجارت باره کې خبرې کړې دي. دا ویل شوي دي چې دا بل سیاسي حالات سره نه تړو. چیرې جنگ او واقعیت هم پیښېدل دروازه باید بند نه وي. تجارت باید خپل حال کې روان، ځکه دواړه هیوادونه تجاران لري، راسه درسه لري، مالونه ځي راځي، د مهاجرینو تګ راتګ ده، ناروغان ځي راځي. دا انساني حالات دي، دا د جنگ سره مه تړو او دا د سیاست سره باید ونه تړو. وعده هم داسې وي، د پرېکړې هم داسې چې دا به نه تړو. مجاهد زیاته کړې چې د افغانستان د اوبو مدیریت او کنټرول د افغانانو په لاس کې دی او افغانان حق لري چې د هیواد په سیندونو او د اوبو سرچینو باندې د اوبو پروژې جوړې کړي. واقعیت دي، واقعیت خو افغانستان په خپل خاور کې ډیم جوړي، اوبو جوړي، کنټرول کې د افغانستان خپل اختیار ده. پاکستان چې پاکستان هم دا کار کوي چې خپل خاور کې هر څه وکړي، کولی شي. خو د کونړ سیند هم که جوړیږي، زما معلومات دا دي چې هغه پاکستان ته ضرر نه کوي، ځکه اوبو بیرته په خپل مسیر باندې ځي، صرف په لاره کې به اوبو نه استفاده کیږي او اوبو بلې خواته نه منحرف کیږي. د کونړ اوبو بیرته به دغه سیند ته غورځي، دا روانې دي. لکه دقیقه مطالعه وشي، هغه د پاکستان لپاره هېڅ ستونزه نه جوړي. داسې نه کېږي چې دا اوبه به بندېږي یا دا اوبه دلته چیکل کېږي یا به دا اوبه بلې خواته بیا به دغه دریاب ته غورځي، دریای کابل. مجاهد د کابل او نوې ډیلي ترمنځ سوداګریزو او ډیپلوماټیکو اړیکو ته هم اشاره وکړه او ویل چې هند او افغانستان له دې پرته نورې اړیکې نه لري. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستاني طالبانو مسله یوه سیمه ییزه مسله ده.
ښاغلي مجاهد له رسنیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستاني پلاوي د استانبول په خبرو اترو کې د خپلو کډوالو له منلو انکار وکړ. نوموړي وویل چې د خبرو اترو په لړ کې افغان پلاوي وړاندیز وکړ چې که پاکستان د افغانستان په خاوره کې د خپلو کډوالو د مسلې په اړه اندېښمن وي نو افغانستان چمتو دی چې دوی وسپاري، خو پاکستاني لوري په بې پروایۍ سره دا وړاندیز رد کړ. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز موارد صاحب. موارد صاحب ستړی مه شئ، وخت د پخیر خپرونې ته هم پخیر راغلی. موارد صاحب تاسو د ښاغلي مجاهد وروستۍ څرګندونې څنګه ارزوئ؟ مننه جناب لالی صاحب. لومړی تاسو تحقیقي همکاران ته لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا خبره مجاهد صاحب اوس کې موږ تقریبا ډېر پخوا کوله، کله چې پاکستان دا ګواښونه پیل کړل، کله چې پاکستان حملې پیل کړل، هغه لا مخکې کله چې دا بازینې خبرې ګډوډې کولې، حتی دوی پوځي مشران چې واشنګټن ته وغوښتل سول خبرې ورسره وسولې، هغه وخت چې کډوال راوستل. موږ هم دا خبره کوله دا غربي او پردی برنامې او پروګرامونه دي. پاکستان جوړ شوی هم دې ته ده، پاکستان یو ایالت ته د غربي لړۍ د خپلو مقاصدو د خپلو منافع د ګټو دپاره د خپلو اهدافو دپاره جوړ کړی او دا پروژې ورکول کېږي. مخکې ته بیا چې دلته زیاتره دلته پوځیان دي چې دا یې روزلي دي او دوی دا کار مخکې ته وړي. نو دا اوس که مجاهد صاحب دا خبره کوي په جای خبره ده، اما مخکې موږ دا خبره ډېره زیاته کړې وه. بې ثباتي غواړي د سیمه کې، بې امنیتي غواړي، ګډوډي رامنځته کوي. د خپلو عریفانو ایران، روسیه، چین د دوی لپاره غواړي رسوي. عریفان په خبر دي. ګوره دا نن د قزاقستان کې د امارات سفیر چین سره سفیر سره چارواکو سره کتل کېږي. په هغه وخت کې چې دغه برنامه غرب جوړوله زمیر کابلوف ته ورته افغانستان ته د ایران استازي په لوړه کچه منتل راتله. اتر جمهور د ایران لاړه پاکستان ته ورته ویل چې مقصد کدا برنامه تاسو لري چې موږ ګټو ته تاوان نه رسوي. د سیمې هیوادونه خبر دي. خوشبختي په دې کې د امارت اسلامي په خبر، کله چې ټول په خبري هر یو ځان تدابیر نیسي. هوښیار، موفق، کامیاب او بریالی سیاستمدار بیا هغه ده چې ځان بچ کړي. تر هغه بیا ډېر هوښیار هغه ده چې په دې اړودونه کې ګټه پورته کړي. لکه پاکستان چې اوس ګټې پورته کوي روان ده دا پروژې خپله اخلي. که څه هم امریکا اوس ډېره تکیه په پاکستان نه کوي، په قطر او په ترکیه چې هغه هم د امریکا ډېر لوی پیارتیانې دي لکه په پاکستان، خو بیا هم د دوی سره په هماهنګۍ او په شراکت باندې دغه برنامه ده. موږ باید دې ته ډېر پام وکړو. دلته نورې برنامې هم شته چې متاسفانه پالیسي د عبارت اجازه نه ورکوي څوک هغه حقایق ووایي. مانه په ټوله کې خبره دا ده چې برنامه شته، را روانه ده، جوړیږي. داعشان تیار شوي دي، تیارایي پاکستان د ټي ټي پي په نوم باندې خلک غولوي، ذهنیتونه بلې خواته کوي، ادرسونه بلې خواته کوي. دا حملې چې کوي، دا مسایل، دا نور به د شاته نور پروګرامونه دي. یعنې په ټوله کې تدابیر نیول دې ته پکار دي. که د هر یوه کار کې، هر عمل کې ګټئ، هغه به ساید ترسره کړي. بالانس سیاست به په پام کې ونیول شي. د شرق او غرب په منځ کې د چین او د روسیې، د ایران د دې نږدې کېدل د افغانستان هم په ګټه ده، په تاوان. ګټه په دا ده چې دا هیوادونه زبرځواک هیوادونه دي، د سیمې د ګاونډ هیوادونه دي. کېدای شي دوی سره دوی مرستې راجذب شي، کېدای شي مثلا دوی د افغانستان په ټولو مشکلاتو کې لکه اقتصادي مشکل لرو، مثلا د نور د حل د ټولو مسایلو کې دوی کومک کولی شي. اما که چیرې سالم مدیریت نشي، پام ورته ونه شي، کېدای شي بیا د غربي نړۍ سیاستونه راوپاروي، بیا هغوی به تفاوت نه پاتې کېږي. په دې کې بیا افغانستان چون د دوی په شان مترقي هېواد نه ده، نو بیا هم د زور خبرې دي، جنګ خبرې دي، جهاد خبرې دي، وهل دي او ټکول دي. بیا به دلته جغرافیه دی د دوی د نیابتي جګړې بیا افغانستان کې یا به رقابتونه دلته کېږي. دې ته باید پام وکړو ځکه ورارتونکي وړې وړې اشتباهې یا غلطیانې، تېروتنې باعث د ډېره تباهي په دې کېږي چې موږ د سوریې هېواد درس ولیده، غزه او اوکراین ولیدله، جوړ کړي دي تیار په سرحد باندې وایم داعشیان آماده کړي. داعش یو ډېر لویه پروژه کېږي، ډېر غټ لاس د چای غټ لاس ده له ترکیې نیولې، درست د عربي هېوادونو
صحیح موارد صاحب ولې د اندېښنو ته په ځواب کې په وار ور د اسلامي امارت ویاند ویلي چې په افغانستان کې داعش ماتې خوړلې او په ټوله کې نشته ښه د دې سربیره که وروستۍ پوښتنه ستاسو څخه وکوم آیا په رښتیا هم پاکستان د دا ډول پالیسۍ څخه که دوی کاروي آیا دوی خپل ځان ته ضربه نه رسوي ډېره په لنډو کې موارد صاحب نه صاحب یو دا خبر د زبیح الله مجاهد زه حکم ته صحیح وای داعش نشته داعش رالیږي دې باندې باید خبر اوسه پروګرام ورته جوړ کړی دی ډېر دقیق له چین له خوا هم رالیږي د ایران له خوا هم رالیږي له مختلفو یو خوا ته بلې خوا ته دا قصه روانېږي یو خدای نخواسته که اوس هم مدیریت نشي لکه سویا او د بمبارونو دا شیان به کړي نه پاکستان تاوان نه ویني پاکستان ماموریت اخلي ځان تر بچوي پاکستان د 50 کال له جګړو د افغانستان چې ماموریتونه واخیستله تاوان یې ونه لیده غیر دې څه ګټه یې وکړه فایده یې وکړه درست ډېره زیاته مننه د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارج په خپرونه کې ستاسو حضور څخه نړۍ منندوی یم اوس هم د خبرونو دوام په تېرو لسو ورځو کې له پاکستان ایران او ترکیې څخه له 14,000 څخه ډېر افغان کډوالې کورنۍ په خپله خوښه او په زور سره هېواد ته راستانه شوي دي د چارواکو په وینا یوازې په تېره یوه ورځ کې له پاکستان او ایران څخه 490 کډوالې کورنۍ هېواد ته رادننه شوي دي د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمطلب حقاني وایي له پاکستانه د جبري شړلو له شدت وروسته د راستنېدونکو کډوالو شمېر زیات شوی دی د کډوالو د ستونزو د مدیریت د عالي کمیسیون د شمیرو پر بنسټ یوازې په تېره یوه ورځ کې له پاکستان او ایران 490 کډوالې کورنۍ افغانستان ته دننه شوي دي د ښاغلي حقاني پر وینا د کډوالو د ښه راغلاست او بیړنۍ پاملرنې لپاره په پولو کې د مرستې ټیمونه ځای پر ځای شوي دي په تیرو لسو ورځو کې له ایران، پاکستان او ترکیې هیوادونو څخه په خپله خوښه او اجباري ډول 14,114 کورنۍ چې د افرادو تعداد یې 80,414 تنه کېږي هیواد ته راستنې شوي. د دوی له جملې 12,242 کورنۍ له پاکستان، 840 کورنۍ له ایران او 5 کورنۍ له ترکیې څخه راغلي دي. په ورته وخت کې په کندهار ولایت کې سیمهیزې سرچینې وایي چې د تختې پل ولسوالۍ په یو لنډمهاله کمپ کې 2 افغان کډوال ماشومان د لوږې او خوړو نشتوالي له امله مړه شوي دي. د پیښې د راستنېدونکو کډوالو د بشري وضعیت په اړه اندېښنې راپورته کړي. له دې سره هم مهاله په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ویلي چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر سردار احمد شکیب د تورخم په پوله کې بند پاتې افغان کډوالو سره لیدنه کړې ده او ژمنه یې کړې چې د نغدو پیسو او خوراکي توکو د مرستې ویشلو سربیره به د دوی ستونزې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړي. په داسې حال کې چې په دې وروستۍ اونۍ کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی، د دواړو هیوادونو پلاوي اوس د پولو او کډوالۍ ننګونو د حل لپاره د خبرو اترو په دریم پړاو کې ونډه اخلي. د کډوالۍ د کارپوهانو پر وینا په دې وخت کې پر افغان مهاجرینو زیات شوی فشار ممکن سیاسي او امنیتي اړخونه هم ولري. اخراج صدها هزار مهاجر افغان از کشور پاکستان در واقع مشکلات بسیار گسترده‌ای را برای مهاجرین افغان در این زمان کوتاه با اون فشارهای بی سابقه دولت پاکستان در واقع به دلیل اون تنش‌های سیاسی امنیتی بین کشور افغانستان و پاکستان در واقع زندگی بر اینها شکننده شده است. د یادونې د 2 اونیو تړلو وروسته د تورخم لاره تېره ورځ له پاکستانه ایستل شویو کډوالو ته د دواړو خواو ترمنځ د هوکړې پر بنسټ بیا پرانیستل شوه. خو د هیواد په سویلي پوله کې د چمن لاره د 21مې پرله پسې ورځې لپاره د ټولو ترافیکو پر مخ تړلې پاتې ده. عزتمندو لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه چل.